بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو د خپرونې دوام ده په دې هیله چې تاسو هم تر دې دمه زموږ ملتیا کړې اوسئ د خپرونې په دې برخه کې بیا هم له ځانه سره دروند میلمه لرو نصیر اخترزوی د اکساج ګروپ مشري کوي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او د مدني فعالانو چې کوم فعالیتونه یې په دغه موضوعاتو باندې نن خبرې کوو تر څنګ دا چې په روانو حالاتو کې د مدني فعالانو همدارنګه د خبریالانو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې په څرنګوالي باندې خبرې کوو تاسو هم تر پایه راسره اوسئ ستړي مه شئ او سهار ډېره مننه ستاسو د سهار په خیر بیا هم ښه راغلاست اخترزوی صاحب اخترزوی صاحب لومړی راځو د خبریالانو یا ژورنالیستانو په وړاندې چې تاوتریخوالی کیږي که وګورو ځکه دا ژورنالیستان خو د ولس غږ دی او دولت او د ولس ترمنځ یو پل جوړوي چې د هغوی د دولت کړنې ولس ته وایي او د ولس هغه کومې غوښتنې چې د هغه دولت ته رسي او په دې ورځو کې تاوتریخوالی هم ډېر زیات شوی دی د که دا چېرته دا تاوتریخوالی همداسې روان وي نو څه پایلې به ولري ډېره مننه سلامونه تاسو ته او د شمشاد تلویزیون قدرمن لیدونکو ته د ټولو د سهار په خیر وي په ضمن کې زه به لږ شوخي هم وکړم زه اخترزوی نه یم اخترزی یم په هر صورت باندې زه غواړم داسې یو لنډه مقدمه ولرم هغه دا ده چې که په افغانستان کې وګورې څه کم 40 میلیونه نفوس دی او په دې څه کم 40 میلیونه نفوس کې 9 میلیونه په اوس وخت کې ژورنالیستان شوي دي او مدني فعالان شوي دي چې دا ډېر د تعصب ځای دی او زه په دې باندې یعنی متاسفه یم چې هر ځوان هر سړی چې اوس ګوري د خارجي کیس د خاطره غواړي چې ځان ژورنالیست معرفي کړي ځان مدني فعال معرفي کړي او په ضمن کې ووایي چې زه دلته فعال یم در حاله کې که تاسې په تېر حکومت کې وګورئ همدغه ژورنالیستانو همدغه اکثریت ځوانان تاسو ته بهتره معلومه ده ښې ګورئ کتلي هم دي ستاسو رسنۍ کې دلته میلمانه شوي دي هغوی په ډېرو سختو شرایطو کې مبارزه وکړله او لګیا دي او لا هم مبارزه کوي زه په نظامونو باندې نه غږېږم ما فقط غواړم چې په عمومي ډول باندې دغه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو د دوی وضعیت ته توجه دغه مقدمه پرې ولرم تاسو وګورئ چې همدغه ژورنالیستان دي همدغه مدني ټولنې دي چې دوی د خپل ملت غږ هم په ضمن کې خپل حکومت ته په ضمن کې خپل سیاسونو ته په ضمن کې نړیوالو ته رسوي که دوی نه اوسېږي زه په دې باندې مطمئن یم چې نه نظام معنا لري نه حکومت معنا لري او نه دغه هیواد معنا لري بدبختانه باید ووایم چې کله چې نظام بدل شو اسلامي امارت راغی په دې کې زموږ یو شمېر ژورنالیستان او په ضمن کې فعالان او اکثریت ځوانان چې فعالیتونه لرل دوی د ډار احساس کولو داسې احساس یې کولو چې نن به زما کور ته راځي زما کور به تلاش کېږي زه به بندي کېږم زه به وهل کېږم زه به ټکول کېږم همالته یو بله فاجعه هم رامنځته شول هغه فاجعه دا وه چې میدانویي خلاص شو او هلته امریکایانو په ضمن کې خارجیانو کوشش کولو چې یو شمېر ژورنالیستان فعالان د اکثریت د ځوانان چې د دې هېواد قدر دی هغه انتقال کړي یو دویمګړي یا درېمګړي هېواد ته چې تر څو د مسؤلیت نوم ورته ورکړي شي چې په هغې کې بدبختانه زه باید ووایم چې زموږ اصلي ژورنالیستان اصلي فعالان چې دي دوی اوس هم په افغانستان کې دي اوس هم په ډېر بد حالت کې دي اوس هم په داسې حالت کې دي چې دوی سره ډار دی زه هیلهمند یم چې اسلامي امارت کومه ژمنه کړې وه چې موږ د ژورنالیستانو ژوند ته د مسؤلیت په برخه کې توجه کوو د مدني فعالان او نور هغې ته توجه کوي او په ضمن کې هغه نړیوال ټولنې او کوم بنسټونه چې د ژورنالیستانو برخه کې فعالیتونه لري د فعالانو برخه کې فعالیتونه لري د هغې ژوند ته هم توجه وکړي ځکه ممکن که اسلامي امارت د دوی ژوند دپاره ګواښ نه اوسېږي او بله ډله د دوی د ژوند دپاره ګواښ اوسېږي ممکن د طالب د نوم نه استفاده وکړي زموږ هیله دا ده چې په دې رابطه باندې باید جدي توجه وشي او غوښتنه مې د هغه ځوانانو نه دا ده چې په کارډ باندې څوک ژورنالیست کیدی نه شي په کارډ باندې څوک یو ټولنه نه شي رامنځته کولی ډېر مطبوع ته دا اوس تاسو لاړ شئ همدا شمشاد تلویزیون دی لاړ شئ هرې مطبع کې به ځوانان ناست دي ځوانان خلاصه کې چې تر 45 کلنۍ عمر تر 50 کلنۍ پورې تر 60 کلنۍ پورې داسې مشران ما ولیدل چې دوی ناست دي ځان ژورنالیست او مدني فعال یا سیاسي فعال معرفي کوي او چې ماته معتبر اسنادونه جوړ کړه او بدبختي دا ده چې د رسنیو اکثریت کارتونه د رسنیو اکثریت تصدیقنامې دا په مطبوع کې پرتې دي د لوګو نه استفاده کیږي زه په حکومت باندې غږ کوم که د مشران دي باید مطبوع ته توجه وکړي او هغه افراد او اشخاص چې ځان
ژورنالیست معرفي کوي یا مدني فعال معرفي کوي د هغې د جواز پوښتنه وشي د هغې په رابطه پلټنه وشي تر څو حق حقدار ته وسپارل شي. اصلي ژورنالیست څوک دی هغه ناست دی په خپل سنګر کې هغه مبارزه کوي هغه ځي جنګ ته هغه ځي یو مطبوعاتي کانفرانس ته هغه ځي د حکومتي چارواکو غږ اخلي هغه ځي د سیاسونو غږ اخلي هغه ځي د ملت غږ اخلي هغه پر ځای باندې پاتې دی. یو بل چې نه مکتب لوستی دی نه فاکولته لوستی ده نه د ژورنالیزم په مکتب کې تر اوسه پورې په فاکولته کې شامل شوی دی هغه راځي د هغه اصلي ژورنالیست هغه اصلي فعال چې دی د هغې حق اخلي. دا واقعا د شرم ډکه خبره ده. ما چې اکثریت زموږ دوستان چې په خارج کې د هغې سره په تماس کې یم وایي زه حیران دې ته یم چې دا ټول افغانستان یو دم ولې ژورنالیست و. زه حیران دې ته یم چې دا ټول افغانستان ولې مدني او سیاسي فعال شول. او رښتیا دا د شرم خبره هم ده. په نړیوال سطح باندې زموږ اعتبار موږ افغانان د لاسه ورکوو او په دې برخه کې زه په ژورنالیستانو باندې په ضمن کې په مدني فعالانو هره برخه کې چې فعالیتونه لري که هغه د حقوق انسان برخه کې دی حقوق بشر برخه کې دی په هغې باندې غږ کومه چې خپلو خپلوانو ته د خپل کارټونه مه ورکوئ چې هغه کاپي کړي خپل اسنادونه ورته مه ورکوئ چې هغه کاپي کړي تر څو هغه ستاسو کوم حق چې دی ستاسو د مسؤلیت برخه کې هغه تلف نه شي. اخترزی صاحب ډېر مسایل چې ما غوښتل هغه د یادونه یې وکړم تاسې یادونه وکړه چې له نیمو نه ډېر خلک اوس خو دا سوشل میډیا هم په لاس کې ده ټولنیزې رسنۍ په دې کې هم ښه کمپاین کوي په همدې نوم باندې او خبرونه له ټول نه مخکې همدی نشروي. اوس دغه څو ورځې چې کوم لاریونونه اوس دې ته به چې یو شمېر خبریالان یا زموږ د کمرې برخې همکاران تلل یا همداسې د نور رسنیو هغوی سره داسې تریخ چلند کېده یا تاوتریخوالی ورسره کېده. تاسو یادونه وکړه هغوی هغه نور کسان چې د دوی په نوم لاړل بهر ته. اوس چې کله داسې حالت رامنځته کېږي یعنې بیا هم یو ژورنالیست په ډېر ډاډه زړه سره نشي کولی هغه خپله خبر وکړي یعنې هغه څه چې دې کې ژورنالیست ملامت نه ده چې لاریون کېږي هغه مجبور ده هغه به رااخلي او خلکو ته به یا به په خپل تلویزیون یا رادیو کې دا خبر نشروي. بندیزونه هم ورباندې لګېدلي دي په دغه مسله کې او تاوتریخوالی هم ورباندې شوی ده. دا زموږ د راتلونکي باندې یا د ژورنالیزم په راتلونکي حالت باندې یا د خبریالانو په دې حالت باندې به څومره بد اغېزه وکړي. دقیقا اول خو زه د تیل لرونې په رابطه دومره باید ووایم چې هلته هغه اصلي فعالان او ژورنالیستان په هغې مظاهرو کې نه وو فقط بغیر د یو څو نفرو نه نور اکثریت کې تاسو وګورئ هر یو د ځان سره ټلیفون درلودو او هر یو قصداً کوشش کولو چې د اسلامي امارت دغه کوم نظامي مسؤل چې دی هر څوک د هغې سره لاس او ګریوان شي تر څو هغه پې وارو کړي د یو بل ملګري په ذریعه باندې د دوی ویډیو واخلي او بیا دا ځان ته یو کیس جوړ کړي. یعنې دا ځینې لاریونونه تر دې حده پورې داسې وو چې دوی قصداً غوښتل ځان دپاره یو کیس ولري ځکه نور اسناد خو نه لري او اوس دغه مظاهره ده مظاهره کې ښه چانس ورته برابرېږي د مجبور مکلف دی هغې سره درګیر شي. دا د دې لامل کېږي چې زموږ اصلي ژورنالیستانو او فعالانو د بدنامۍ سبب شي. منګه قصدن حکومت ته بد معرفي کوي ورته وایي چې دا ژورنالیستان نه حیثیت لري نه تعلیم لري نه دوی په عزت باندې دوی په هېڅ هم نه دي فقط یوازینی چغه همدا چې ما حقوق مې خوایم د څه سي حقوق غواړو. لاریون د خپل ځان دپاره یو اصول لري صحیح ده موضوع به ټاکې د کوم موضوع په اساس باندې موږ خو نشو کولی چې د پردیو سیاستونو دپاره خپل ځوان نسل او هغه رښتیني ژورنالیستان او فعالان چې د هغه قرباني کړو. یعنې منګه دغه افراد اشخاص چې یو تعداد دي دوی قصدن رسنۍ بدناموي دوی قصدن فعالان بدناموي. هغه خارجي اعتبار چې موږ بیرون کوم اعتبار او اعتماد لرو په بهر کې د افغان ژورنالیستانو په رابطه باندې د ښځو د برخه کې هغه دوی قصدن غواړي خاشداره کې قصدن غواړي چې بدنامه کې او بالاخره زموږ هغه حیثیت اعتبار هر څه د لاسه ورکو. یعنې که ته هر څومره اوس یو چاته ویل چې زه ژورنالیست یم در پورې خاندي که ته هر څومره چاته ویل چې ما دومره فعالیتونه کړي در پورې خاندي. هغه په دې وجه دا ده چې میدان یوایي یو ستره فاجعه وه. هلته هر سړي د ژورنالیزم په نوم باندې د مدني فعال په نوم باندې خپله کورنۍ د بیکونو سره اخیستله. هغه خور هغه مور چې چای لمونه نه وکتل چای صادر نه وکتل په دې څو ورځو کې څومره بېعزته شول. یعنې دا خو زموږ دپاره د شرم خبره ده. موږ مبارزه دې د خاطره نه وه کړې چې موږ د میدانوۍ ته زما د خور صادر دی هلته پروت دي کمیس دې تر دې ځای پورې ښکېدلی یو خارجي دې ورباندې ډزې کوي. یعنې دا واقعا د شرم خبره ده. زه په دې باندې یعنې ډېر سخت متاسف یم او هر وخت چې زه کښېنم یوازینی زما د خفګان علت همدی چې د میدانوۍ هغه ډزې چې کېږي د میدانوۍ په هغه خارجیانو چې کوم هغه ګازداره اشک دغه چې دي هغه یې غورځول یعنې تر کومه حده پورې موږ بېعزته نه شول هلته چې هغه کوم انفجار رامنځته شو. زما هیله دا ده چې په دې کې حکومت به نه ملامت او سیاسون به هم نه نور څوک په دې کې خپله ملت ملامته دی. ملت قصدن غواړي هغه کادر چې دی هغې ته توهین وکړي. ملت قصدن غواړي هغه رسنۍ چې په ډېر زحمتونو
کلونه زحمت ایستلی دی، یو ځای ته ځان رسولی دی، هغه قصدن بدنامه کې خرابې کړي. نو هیله مې دا ده چې ژورنالستان دې په اوس وخت کې ډېر زیات احتیاط وکړي، ځکه دوی باید د پردیو د دسایسو قرباني نشي. دغه مظاهرې چې کېږي دلیل معلوم دی چې ولې کېږي، په څه خبره کېږي. دغه افراد او اشخاص هلته چغې وهي یا قصدن غواړي خپل سر مات کړي یا قصدن غواړي په یو بل د اسلامي امارت په یو هر څوک چې دی په هغې ځای کې نظامي باندې خپل ځان وډبوي وهي او بیا هغې نه ویډیو واخلي، هغه موږ ته معلوم دی. هغه ژورنالست او هغه فعال چې دی هغه باعزته اوس هم په خپل کور کې ناست دی، هغه اوس هم باعزته په خپل رسنۍ کې ناست دی. هغه غواړي چې په ټولنیزو موضوعاتو باندې بحث وکړي، هغه غواړي چې په راتلونکي نظام باندې بحث وکړي، هغه غواړي چې څنګه زما د ملت راتلونکی ښه شي. موږ ټول که دا خارج افغانستان ته هم راشي زه په دې باندې یقیني یم چې هېڅ ژورنالست او هېڅ فعال به زړه ښه نه کړي. اما دوی اوس هېرېدلي دي، په یو ډار حالت کې دي او یوازینۍ هیله هم دا ده چې څنګه کولی شي خپل ځان خپله کورنۍ مسؤونه کړي. ما د ډېرو ژورنالستانو سره تماس نیولی دی، د ډېرو فعالانو سره، یعنې په دې کم وخت کې چې دغه کم موضوعات رامنځته شوي دي د 40 ولایتونو سره زه همیشه په تماس کې یم. نه تنها 40 بلکې دا کم یو چې د ژورنالیزم په نوم باندې یا د خبریال په نوم باندې یا د فعال په نوم باندې بهر ته تللي، هغې سره هم په تماس کې یم چې وروره ته خو لاړل هلته اوس کار څنګه کوې، دغه څنګه کوې، دا موضوع څنګه کېږي. په هر صورت باندې زموږ هڅه دا ده چې تر څو د ژورنالستانو او فعالانو د خوندیتوب او مسؤلیت دپاره کار وکړو. دا کار که په افغانستان کې کېږي، دا کار که په یو دومګړي هېواد کې کېږي، دا کار که په اروپا کې، په امریکا کې، په هر ځای کې کېږي، موږ به خپلو هڅو ته ادامه ورکړو تر څو دا کدرونه چې دي دا سالم پاتې شي، دا مسؤون پاتې شي او په ضمن کې په اوس وخت کې لاقل د دوی ژوند خوندي شي او بیرته خپل هېواد ته راستانه شي، بیرته خپل هېواد سره همدغه ملت سره پاتې شي. د همدغه رسنۍ نه هېڅوک نه غواړي چې خپل کور دې پرېږدي، هېڅوک نه غواړي چې افغان کلمه یې د خپل ځانه لرې کړي، هېڅوک دا نه غواړي چې د مسلمان کلمه یې د ځانه لرې کړي. اوس حالات بد دي، حالات دومره بد شوي دي چې زه په دې باندې یقیني یم تاسو هم چې سهار کې راځئ په ځان باندې به څو وارې کلمې چوف کوئ. دا اوس چې زه هم خپله راتلمه ما نه غوښتل چې دغه موضوع باندې بحث وکړم، اما بیا هم د ځینې ژورنالستانو او فعالانو چې همدا اوس هم زما غږ اوري ما ګوري، د هغوی ټینګار همدا و چې اخترزی صاحب بحث وکړه او باید زموږ غږ ورسوي. یعنې ما دغه ځای کې چې دا ناستو مې انتظار خونه کې ما له تصمیم دا نیولو چې زه باید بحث ونه کړم، ځکه اوس حالت دومره دغه شوي دي چې زموږ د مثبت خبرې نه منفي تعبیر کېږي او دا د دې باعث کېږي چې موږ باید خپل غږ خاموشه کړو. اما موږ برحقه یو، موږ دومره برحقه یو چې موږ د بیګانو دپاره نه جنګېږو، موږ د چا د امتیاز دپاره نه جنګېږو، موږ خپل حق لرو. هغه حق هغه چې راته لوی څښتن تعالی راکړی هغه همدا دی چې خپل ځان وساتو، خپل ټولنه وساتو، خپل ملت وساتو، خپله خاوره وساتو. په ژورنالستانو باندې مې غږ همدا دی، په فعالانو باندې مې غږ همدا دی. لکه څنګه هم چې مخکې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوله، اوس هم درنه هیله کېږي چې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. اوس هم نړیوال تاسو ته متوجه دي، تاسې ګوري، تاسې څاري او غوښتنه مې ورنه دا ده چې په خپل منځ کې اجنبي او هغه شخص ژورنالیست نه دی فعال نه دی په خپل منځ کې دې ورته ځای نه ورکوي، حتی تماس دې ورسره نه نیسي. زه په دې باندې یقیني یم چې د اکثر رسنۍ ته به اوس هم ډېرو خپلوانو یا ډېرو دوستانو زنګ وهلی چې ما ته خو د تلویزیون کارت جوړ کړه، چې ما ته د راډیو کارت جوړ کړه، چې ما ته د رسنۍ کارت جوړ کړه. حتی تاسو نه به ممکن غوښتنه کړي چې ته خو تلویزیون کې یو کارت ما ته هم جوړ کړه، دا شی شته دی. نو هیله مې دا ده چې په لومړي سر کې اسلامي امارت چې کومه ژمنه کړې ده د ژورنالستانو سره د هغې ژوند ته د توجه وکړي، په ضمن کې کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي، فعالیتونه کوي، هغوی ته توجه وکړي، په ضمن کې کومه نړیوالو هېواد دغه چې دي ټولنې چې دي او کوم هېوادونه چې بهرني دي هغوی د ژورنالستانو د مسؤلیت دپاره غږ پورته کړی دی، هغوی د دقیقه پروسه ارزیابي کړي تر څو د افغانستان نام بدی نه کړي، د افغانستان خبریال نام بدی نه کړي، د افغانستان فعال نام بدی نه کړي او بالاخره حق حقدار ته وسپارل شي. او زموږ هڅه هم همدا ده چې په دې برخه کې د جدیت نه کار واخلو او هغه رښتینې چې څوک حقدار دی مستحق دی هغې ته خپل حق ورکړو. اخترزی صاحب په سوشل میډیا کې ځینې عکسونه خپاره شوي تېرې ورځې، ځکه زموږ او تاسو د هېواد یو رسنۍ په نام د اطلاع روز وه، د هغه ځینې خبریالانو چې وهل شوي ټکول شوي دي، دغه برخه کې ملا تروس څومره لاسرسی کړی ده، د حاکم نظام نه مو غوښتنې څومره کړي دي یا هغوی ته مو څه ویلي دي په دغه برخه کې که څنګه؟ د ژورنالستانو په رابطه باندې چې اوس بدبختانه باید ووایم دغسې حادثات رامنځته کېږي، همدغه لامل دی څو چټل خلک دي، همدغه دی څو اوباشان دي چې زموږ اصله ژورنالیست باید تهدید شي، باید ووهل شي او بالاخره بندي شي. تر اوسه پورې خو ما هڅه نه ده کړې چې په دې رابطه باندې د اوسني نظام یا د اوسني حاکم حکومت نه په دې رابطه باندې پوښتنه وکړو، ځکه دا جرأت موږ ځان کې هم نه ګورو. اما کوشش به وکړو چې
په یو شکل نه په یو شکل باندې موږ دغه پیغام دې ته ورسوو چې دا ژورنالیستان د ملت غږ تاسو ته رسوي، دا ژورنالیستان د ملت غږ نړیوال ته رسوي. دوی کوم داسې د امتیاز په لټه کې نه دي چې هغه د دې نظام خلاف اوسېږي، هغه د دې حکومت خلاف اوسېږي. موږ که دا نظام اوسېږي که بل نظام اوسېږي که هر نظام اوسېږي دی راشي، ژورنالیست دی، فعال دی، هغې لایحه معلومه ده، هغې وظیفه هم معلومه ده، د هغې دنده معلومه ده. یعنې خبریال کاملا بېطرفه دی، د هیڅ چا پورې وابسته نه دی، که تیر حکومت که جمهوریت او که اسلامي امارت دی. یعنې موږ خپل غږ پورته کوو. زموږ ولس په فقر کې دی، دا زموږ حق ده چې دې غږ پورته کوو. زموږ ولس مسؤل ژوند غواړي، دا زموږ حق ده چې د هغې غږ پورته کوو. زموږ ولس که یو ښه حکومت ته اړتیا لري، د هغې غږ مجبور و مکلف یې موږ پورته کوو. صحیح ده. که په دې ښار کې نامني موږ مجبور و مکلف یو دا غږ پورته کوو، بلاخره اسلامي امارت یا بل هر نظام چې د هغې ته یې ورسوو. دا نه تنها په افغانستان کې بلکې په سعودي عربستان کې، په فلسطین کې، په سوریه کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې، هر مملکت چې تاسو وګورئ اسلامي دغه ولري، دوی دا خپل غږ پورته کوي، هغه هیڅ وخت چوپ کېدی نشي. موږ د دې حق لرو چې زموږ خویندې دي هغوی مکتب ته د مکتب چې تعلیم ورته اسلام فرض کړی دی ورباندې، موږ مجبور مکلف یو د هغې غږ پورته کړو. صحیح ده، هغه کوم شرایط چې دي هغه وضع کړه، موږ هم درسره خوشحاله یو. څوک نه غواړي چې حجاب دې ونلري، څوک نه غواړي چې په یو اسلامي لباس کې دې نه اوسېږي، څوک نه غواړي چې په یو اسلامي ټولنه کې دې نه اوسېږي. اکثریت د افغانستان مسلمانان دي، او دا اکثریت یعنې د پاکستان هم ګټلې ده، د هندوستان هم ګټلې ده، د سعودي عربستان هم ګټلې ده. موږ د عین تر ځای ته پورې که دوی موږ مسلمانان یو، یوازینی یهودي وو که عیسوي وو، تېره ورځ د افغانستان نه ووتلو. نو هیله مې دا ده چې ژورنالیست ته باید د ژورنالیست او د خبرنګار ته د خبرنګار په توګه باندې موږ باید سترګه ورته وګورو، ارزښت ورته ورکړو. دا زموږ سرمایه ده، زموږ قدر دی، او ځوانان باید یو بل ته سره په دې اساس وکړي، لاس ورکړي، په یو بل باندې باور وکړي، د یو بل د دسایسو ښکار نشي. یعنې خاص ځوانه کتله، که هغه ژورنالیست دی، که هغه فعال دی، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینر دی، هغه دې په دې وخت کې د خپل ملت سره ودرېږي، د خپلو خلکو سره ودرېږي. زما هیله ترېنه دا ده چې افغانستان بل چاته نه پاتې کېږي بغیر زموږ نه. موږ به یو، زموږ اولادونه به یو، زموږ کورنۍ دي، زموږ فامیلونه دي. دا خاوره موږ باندې یو حق لري، او د حق ادا کولو دپاره لاقل موږ باید په پاک او سپېڅلې مبارزه وکړو. یعنې بیا زه خپلې خبرې ته راځم چې تاسو ویله چې ژورنالیستان وهل شوي دي، ممکن هغه ژورنالیستان هم دې هڅه کړي چې ځان دپاره تکلیف برابر کړي. یعنې زما کوم معلومات چې دي، زه تر دې حده پورې خبر شم چې اطلاعات روز دغه څو ژورنالیستان، دا نه تقریبا دې نه مخکې یو څو ژورنالیستان قصدا دغسې ولې بل خبریال نه وهل کېږي. زه دا وایم چې ژورنالیست هم باید خپل حدود وپېژني. یعنې موږ دومره هم نشو چې ځان بې اعتباره باید نه کړو، وهل کېږو، ټکول کېږو، اسلامي امارت نه یو بله ډله راځي موږ وژني، د منځه مړي. صحیح ده، باید د خپل مسؤلیت دپاره کار وکړو، نه کړو. د خپل مسؤلیت خو زموږ حق دی، دا خدای تعالی موږ ته د حق راکړی، تاسو ځان مسؤله وساتئ. نو هیله مې دا ده چې اوس وخت کې باید د دې نه مې استفاده ونه کړو چې کانفرانس دی یا مظاهره ده، زه باید ورشم کمره واخلم منډه کړم. یو د رسنۍ یو مجبوریت ده چې ورته وایي لاړ شه خبر تهیه کړه، هغه ژورنالیست معلوم دی، اما د اطلاعات روز یو حقیقت په دې ځینې حقایقو باندې به سړي سترګې هم پټې نه کړي. څلور ژورنالیستان څنګه وویل شي چې یو کانفرانس ته یا مظاهرې ته ځي، خو 2 نفره ځي که نه، 4 نفره خو نه ځي که نه. صحیح ده. او که ستاسو تلویزیون لاړ شي، ممکن یو سره کمرې بل سره میک وي، دا صحیح دی که وویل شي یو د وټکول شي. ځینې موارد داسې دي چې باید موږ کاذب نشرات هم ونه لرو، یعنی کاذب فعالیتونه هم ونه لرو. حق ته باید حق وویل شي. ژورنالیستان حق اخیستل شوی دی، نفر معلوم دی، کارتونه جوړ شوي دي، تللي دي. صحیح ده. اکثریت ځان ژورنالیست معرفي کړی دی، اکثریت ځان فعال معرفي کړی دی، مطبع معلومې دي، باید لاړ شي د هغې نه پوښتنه وکړي چې ورور دا کارت ته په کوم اساس جوړی. دا ما یعنې که درته ووایم چې ستاسو د شمشاد د رسنۍ کارتونه ما کتلي دي چې اکثریت په مطبوع کې جوړ کړي، تاسو بیا راسره ونه منئ. یعنې دا بدبختي ده. باید په دې مواردو کې اساس شرایط دي او باید ډېره جدي پاملرنه وشي، او په ضمن کې ژورنالیست او خبریال او فعال هر څوک پیژني. دا تاسو چې دا اوس لاړ شئ سکاټ ته اړتیا نه، تاسو ټول پیژني. دا د شمشاد تلویزیون د نن سهار خپرونې چلوونکي ښه صحیح پیژني. یعنې که یو بل نفر ځي هغه په کوم اساس وپېژني چې ورور ته څوک دا کارت خو د چا هویت نشي کېدی. اخترزی صاحب، یو مجموع کې د ټولو خبریالانو یا د فعالانو مسله ده، یو مختص راځو په ښځو باندې غږیږو یا په ښځینه ژورنالیستانو باندې غږیږو. د اسلامي امارت له راتګ سره په لومړي سر کې یعنې په اونۍ کې مکمل هغه څومره ژورنالیستان یا نجونې چې د اجتماعي خپرونې مخ ته وړلې مکملې په کور کې نستلې. په 2 اونۍ نسبتا هڅه وکړه راغلو کېناستلو او
اوس هم په ډېریو رسنیو کې نه لیدل کېږي نجونې. ستاسو په نظر باندې دا د قیوداتو مسله ده که دا د دوی خپله ویره ده دا د حالاتو پرېکړه ده څه رقم؟ دا پوښتنه هم ډېره سخته ده، جواب ورکول هم ډېر سخت دي ځکه څو بوده لري. یو دا ده چې د نظام بدلون، بل د رسنۍ اداره او بل په ضمن کې خپله د کور ډار. یعنې نجونې خو په هر صورت باندې دا ځم چې د کور نه راوځم ماته اجازه نشته چې تلویزیون کې خبرې وکړم. اوس ما نه پلار خبر نه دی، مور خبره نه ده، هېڅوک خبر نه دي بغیر د ملګرو نه، ځینې دوستانو نه چې هغې خبر یو ممکن د یو څه د ادرسه د لارې خبر شوي اوسېږي، اما هغوی په ما باندې ریږي. بیا نو تاسو راتګ د جنو راتګ دا رسنۍ ته دا ډېر غټ زور غواړي، غټ زړه غواړي. دا اوس هم چې تاسو خبرې کوئ موږ تاسو ته ممکن ډېر عادي اوسېږي، اما هغه کورونو کې چې څوک تاسې ګوري او یا په حکومتي چوکاټ کې دي یا په نور ځای کې، هلته ډېر غټ یو بوج دی، یو زور غواړي چې څنګه یو میرمن په رسنۍ کې کینی او بیا په ضمن کې خوا کې دوه نارینه ناست اوسېږي. یعنې دا ډېر واقعا ډېر غټ زور غواړي. در حال کې ته اسلامي حجاب هغه کوم دغه چې دی هغه دې رعایت کړی دی، څادر دې ښه صحیح لکه معمولا اسلامي دغه طریقه هغه دې رعایت کړی، اما دا زور غواړي او دا مبارزه ستاسو هم د ستایلو وړ ده. ځینې خویندې چې په دې رابطه باندې هلې ځلې کوي چې راشي رسنیو ته، په رسنیو کې خپل غږ پورته کړي، د خپل ولس غږ پورته کړي، د هغې هسې هم د ستایلو وړ دي. اما زما هیله دا ده چې په لومړي قدم کې باید اسلامي امارت په دې رابطه ډېره توجه وکړي، پرېږدي چې دوی وځلیږي. اوس په سعودي عربستان کې موټر چلولی شي، سینما ته تللی شي، همدا میرمنې تجارت کولی شي، په تلویزیون کې یعنې موږ خو تاسو خو لا ډېر ښایسته لباس دا کوي، هغې په یو داسې لباس کې چې هېڅ تصور کې دي، سریالونو کې دي، همدا عربانې دي، همدا دغه دي. یعنې موږ باید نور باید د نړۍ سره ځان سیال کړو. که غواړو چې افغانستان یو باعزت افغانستان ولرو باید موږ په هره برخه کې قدر ولرو. که دا اوس موږ یو خور ډاکټره نه اوسېږي، موږ د خپله میرمن، د خپله خور، د خپله مور دا چاته ویسو؟ صحیح ده. که دا اوس یو خور یا یو میرمن په رسنیو کې نه اوسېږي، هغه خویندې چې بیرون هغوی په درد کې دي، هغوی په مشکلاتو کې د هغې غږ څوک ورسوي چاته؟ نړیوالو ته، حکومت ته څنګه ورسوي؟ څنګه د یعنې دا احساس د هر څه دا یو خور کولی شي، یو مور کولی شي چې د خپلو د خویندو د دې ښځو د حقوقو په رابطه باندې غږ پورته کړي. نو زما هیله همدا ده چې باید درې واړه برخې، کورنۍ دې خویندو ته توجه وکړي، رسنۍ ادارې مشران دې دې ته زمینه برابره کړي، بالاخره ودې وایي چې دا خو نه کېږي. یعنې موږ مجبور مکلف یو چې د خپل ملت غږ پورته کړو او حکومت دې ورته اجازه ورکړي، هغه حجاب رعایت دی، که مشکل نشته دی. موږ دې زه نور اسم نه یم، سعودي عربستان سره باید مقایسې ته ډېره مننه اخترزی صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ چې خپرونې ته راغلئ.